شپږ کلن حاجي محمد علم چې تر نیمایي ډېر عمر د افغانستان په بېلابېلو دولتي ادارو کې په دندو کولو تیر شوی وایي له تقاعد اخیستو وروسته یې د کورنۍ او ملګرو په هڅونه هوډ وکړ چې په خپلو لاسونو قرآن شریف ولیکي. نوموړی زیاتوي له یوه کال زیار وروسته یې 2 میاشتې وړاندې د قرآن شریف 10 سپارې په قلمي بڼه په 831 څپو کې په بشپړ ډول ولیکه چې په وینا یې د دغه مقدس کتاب پر لیکلو یې یوازې 1000 افغانۍ لګښت کړی. از خاطری که خط خوبش داشتیم فرزندانم و نواسه هایم بالخصوص خانمم که باسواد بود گفتن که برادر بیکار هستیم چی میشه که قرآن شریف آیسته است به شروع کنی چی میشه همین گپ سر من معقول افتید و محسن سبیدان هم مشوره خواستیم. محسن سبیدان و مؤذن و ملا امام مسجد خود ما تشویق کرد که برادر امیر بسر برسان خوبتر است. ما این را شروع کردیم از اول جدی سال 1401 شروع کردیم. اول جدی 1401 بود و ختمش در آخر میزان سال 1402 ختم کردیم. حاجي محمد علم همدارز وایي چې د دغه مبارک کتاب له لیکلو یې موخه د قرآن شریف تلاوت ته د خلکو هڅول دي. نوموړی زیاتوي د ده په لاس لیکل شوی قرآن شریف واضح دی چې له چاپ وروسته به نه یوازې دا چې قرآن شریف لوستونکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته کړي بلکې افغانستان به په راتلونکي کې د پردیو هیوادونو لخوا د چاپ شویو قرآن شریفونو له احتیاجه خلاص کړي. ما با کسایی که نویسنده است ما توصیه و چی من اشاره ماموز که برادر اگر خط خوبش داشته باشن شروع کنن به خطاطی که برادر دیگه کتاب قرآن شریف از خارج ما شما نخواهیم. چرا که افغانستان هم خطاط داره هم مشاق داره هم رسام داره همین شروع کنن که حاجت به تورید دیگر از خارج نباشه. په همدې حال کې د بلخ ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسؤلین حاجي محمد علم ته د لاسنیوي او مرستې ډاډ ورکوي او زیاتوي چې دغه لیکل شوی مبارک کتاب د چاپ په اړه به ډېر ژر د اطلاعات او کلتور وزارت سره وغږیږي تر څو یاد کتاب چاپ او نور هیوادوالې هم له لوستلو برخمن شي. برخی از هموطنان ما علاقه گرفتن که قرآن کریم را به صورت دست‌نویس تحریر بکنن و این قابل قدر است کارشان پیش ما. البته ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بلخ از همه جامعه هنری و ادبی و مخصوصا کسایی که در راستای هنری دست‌نویسی تلاش میکنن کوشش میکنن حمایت میکنه و ان شاء الله که ما در ارتباط به مقام محترم وزارت اطلاعات فرهنگ پیشنهاد میکنیم تا اینکه اینا بیشتر تشویق شوند و مورد تقدیر قرار بگیرن. د یادولو وړ ده چې له دې وړاندې هم په افغانستان کې ګڼو نورو خطاطانو بېلابېل دیني او عصري کتابونه په خپلو لاسونو لیکلي وو چې اوس مهال یې ډېری په ملي موزیم کې ساتل کیږي.